د کہانی شروعات د ایرپورټ نکی چرته چې موږ د بریډ په نوم یو پایلټ وینو د په دې ځای کې د جهاز طرف ته روان وي او خپل لور سره په ویډیو کال خبرې کوي. دا لور ورته وایي چې نن سهار ما په نیوز کې خبر اورېدلې چې تاسو کوم ایریا ته ځئ، د هغه ځای موسم ډېر زیات خراب دی، په دې وجه نور فلایټس کینسل شوي دي، نو تاسو هم خپل فلایټس کینسل کړئ او واپس کور ته راشئ. نو بریډ ورته په جواب کې وایي چې دا مشکل زما لپاره هیڅ هم نه دی، زه په داسې حالات کې هم جهاز چلولی شم. په دې سره لور خوشحاله شي او ویډیو کال بند کړي. بیا بریډ د جهاز په کیبن کې یو پایلټ سره میلاو شي چې هغه ډېر زیات په پریشر کې وي، ځکه چې د جهاز د الوزولو لومړی ځل وي. په دې کې بریډ یو ایر هوسټ ته بهر وغواړي او ورته وایي چې د ایمرجنسي د وجې نه تاته یو قاتل پاوله کېږي، د کوم نوم چې ټاني وي، ډېر زیات طاقتور او خطرناک انسان وي، د یو مړی هم کړی وي، د کم د وجې نه چې ده ته عمرقی سزا اورول شوې وي. په دې وخت دی بل جیل ته شفټ کېږي. د افسر بریډ ته وایي چې دا ذمهداري تاته په دې وجه حواله کېږي چې ته یو قابل او سمجداره پایلټ یې. بل طرف ته موږ په جهاز کې مسافر وینو چې دوی خپل سفر انجوای کوي، خو دوی ته دا پته نه وي چې موږ په مخ کې یو غټ خطر کې ګیرېدو والی یو. په کیبن کې دواړه پایلټان هم خوشاله وي او جهاز په نارمل طریقې سره روان وي، خو اچانک موسم خراب شي او جهاز چټکي شروع کړي، د کم د وجې نه چې بریډ ډېر زیات پریشانه شي، ولې چې دته څه خطر محسوسیږي. د دې وجې نه د ټولو مسافرو ته د بیلټ د تړلو خبر ورکړي او په ریډیو د کنټرول ټاور سره د خبرو کولو کوشش شروع کړي، خو هغې سره خبرې ونه شي ځکه چې د موسم د خرابېدو د وجې نه ریډیو کار نه کوي. اچانک یو بله د بجلۍ جټکه جهاز سره ټچ کړي، د هغې د وجې نه جهاز پړق کېدو شي. بریډ د مسافرو د احوال معلومولو دپاره د جهاز د کیبن نه بهر لاړ شي او هلته کې د سکون لږه ساه واخلي ځکه چې ټول مسافر صحیح او سلامت وي. خو دلته کې بیا جهاز جټکې شروع کړي، په دې سره د بریډ سر جهاز چت سره ولګي او زخمی شي. په دې صورتحال کې د مسافرو حالات خرابېدو طرف ته روان وي. بریډ د جهاز کیبن ته لاړ شي او خپل ملګري سره د جهاز د کنټرولولو کوشش شروع کړي. دا د دې لپاره ډېر مشکل وخت وي چې د موسم د خرابېدو د وجې نه دوی ته مه هم نه ښکاري. دې سره بریډ وایي چې دا جهاز موږ له په یو ځای کې لینډ کول پکار دي، که بله جټکه راغله نو جهاز به مکمل تباه شي. بس دې د جهاز الټیټیوډ کم کړي، په دې سره جهاز ډېر په تیزۍ سره په کته را روان شي. په جهاز کې مسافر ډېر زیات یېرېدلي وي، خو دلته کې د جهاز الټیټیوډ کم شي، دا دواړه پایلټان جهاز کنټرول کړي، خو جهاز کې دومره طاقت نه وي چې دی په ایرپورټ ته ورسي. د دې وجې نه دوی غواړي چې دا جهاز په یو ځای کې لینډ کړي، بس په دې کې ورته یو آیلینډ په نظر راشي. بس بریډ غواړي چې دا جهاز هم په دغه ځای کې ودروي. بیا د ډېر مشکل تېرول نه دوی په دغه ځای کې لینډینګ وکړي او په دې لینډینګ کې ټول مسافر صحیح سلامت او بچ پاتې شي او هیڅوک هم زخمی نه شي. په دې وخت کې د شاته سیټ نه شارټ سرکټ وشي، په کم سره چې بریډ ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې په جهاز کې لږه ډېره بجلي پاتې شوې وي، د کم د وجې نه چې دې جهاز ټیک کولی شي. بل طرف ته د ایرلاین د کمپنۍ والا مالک وویني چې اچانک ته د یو جهاز غایب شوی دی. د ریډیو د خرابېدو د وجې نه پایلټ سره خبرې هم نه وي شوي. د دې وجې نه د ایرلاین د کمپنۍ والا مالک د ریسکیو یو کس راوغواړي کوم چې د داسې خلکو مدد کوي چې څه مشکل کې ګیر شوي وي. نو دی ورته وایي چې ما د خپل جهاز ټول ډیټیلز پکار دي چې جهاز کوم ځای کې دی. د دې نه بعد د ریسکیو کسان په خپل کار باندې ولګي او د جهاز معلومولو کوشش شروع کړي. بل طرف ته ټول مسافر په دې سوچ کې وي چې آخر موږ دلته ولې ناست یو. نو بریډ ورته وایي چې دلته موږ د ایمرجنسي د وجې نه ناست یو، په جهاز کې لږه ډېره بجلي پاتې شوې ده، په دې سره موږ د جهاز باقي سیسټم ټیک کړو، هغې پورې تاسو په ارام کښېنئ او یارېږئ مه. دې نه بعد بریډ د جهاز خواته راشي او دته دا پته ولګي چې د جهاز طاقت ډېر زیات کم شوی دی. د دې وجې نه دی وایي چې موږ ته د مدد کولو لپاره ډېر زیات ضرورت دی. دې نه بعد دوی نقشه راوباسي او خپل لوکیشن معلوموي چې آخر دوی چېرته دي. دا بل پایلټ بریډ ته وایي چې دې وخت موږ یو په سرکاري آیلینډ کې او دا ځای ډېر زیات خطرناک دی، دلته داسې کسان هم اوسي هم چې د حکومت او د سرکار هېڅ خبره هم نه مني، که هغه موږ گیر کړو نو حکومت ته هم نشي خلاصولی. په دې اورېدو سره ورته بریډ وایي چې موږ له په څه طریقه د ریسکیو ټیم راغوښتل پکار دي، هغوی به زموږ مدد وکړي ځکه چې موږ سره صرف دا یوه لاره ده. دې نه بعد بیا د پایلټان په ریډیو کار شروع کړي کوم چې د اسمانۍ د بجلۍ د وجې نه خراب شوی وي. بیا بریډ د مسافرو خواله راشي او ورته وایي چې ریډیو خراب شوی دی او کار نه کوي، خو تاسو پریشانه کېږئ مه ځکه چې موږ ته د آیلینډ نه ځو او هلته کې ریډیو ګورو، د هغې په ذریعه به موږ کنټرول ټاور ورله خپل لوکیشن ورکړو
او هغوی به زمونږ دپاره د ریسک والا راولېږي او تاسو ټول به تدې ځای نه وباسي. بریډ د مسافرو ته وایي چې تاسو تدې ځای نه خوځئ ما سره روانې لاړ شي. په دې ویلو سره دی د ټانې هتکړۍ کولاو کړي او دویم پایلټ ته وایي چې ته جهاز په ټیک کولو کې ولګه او نږدې چې زه ریسک والا سره کانټیکټ کوم او هغوی دلته کې راغواړم. د دې نه بعد بریډ او ټانې د ریډیو کتو دپاره د ځنګل په طرف روان شي. دلته کې ټانې بریډ ته وایي چې د بروسې کولو دپاره زه ستا ډېره زیاته شکریا ادا کوم. په دې آیلینډ کې موږ د ډاکوانو یو ګروپ وینو چا خواته چې یو کس په منډه راشي او دا کس د ډاکوانو د ګروپ د لیډر ته وایي چې دې آیلینډ ته یو جهاز راغلی په کوم کې چې د مسافر او هغوی مختلف ملکونو سره تعلق لري. په دې اورېدو سره د ګروپ د لیډر دې کس له څه پیسې ورکړي او خپل ټیم ته وایي چې ځان تیار کړي. د آیلینډ په ځنګل کې بریډ او ټانې روان وي. دلته کې ورته ټانې وایي چې آخر تا ولې زه آزاد کړم او ته اوس ما چرته بوځې. نو بریډ ورته وایي چې دلته کې څه خطرناک کسان اوس خو هغوی په ما حمله کوله نو ته به زما مدد کوي. کله چې دې دا خبره وکړي او شاته وګوري ټانې په هغه ځای کې نه وي او تښتېدلې وي او هغه د بریډ نه خپل ځان آزاد کړی وي او دلته کې بریډ یوازې پاتې شي او بریډ بیا هم همت ونه بایلي او مخکې روان وي. بریډ یوه خالي غټه فیکټري ویني په کوم ځای کې چې یو ټیلیفون هم وي خو دا د پخوا زمانې ټیلیفون وي په دې وجه خراب شوی هم وي. خو بریډ په څه طریقه باندې دا ټیلیفون ټیک کړي او خپل لور ته کال وکړي. په هغې باندې خپل لوکیشن او هر څه په یو پاڼه ولیکي او ورته وایي چې دا به آفس ته ورسوي. د خبرو په دوران کې څوک د شان په بریډ حمله وکړي. بریډ ډېر په مشکل سره کابو کړي او هغه کس په وهلو بېهوشه کړي. دې نه بعد بریډ محسوسوي چې بل کس هم د فیکټرۍ طرف ته را روان دی. دی په یو ځای کې پټ کینی. هغه کس خو بل څوک نه بلکې ټانې وي. د ډېر زیات ډاکوان وژلي وي د هغې نه اسلحې هم اخیستې وي. په دې سره بریډ ته هواز وکړي چې یارېږه ما زه یم او په دې سره بریډ له یو ټوپک ورکړي د خپل حفاظت کولو دپاره. د دې نه بعد دې دواړه په فیکټرۍ کې ښکته فلور ته کوز شي. د کیمرې د ریکارډینګ او د پاسپورټ د وجې دوی ته دا پته ولګي په دې آیلینډ کې چې کوم ډاکوان دي نو دوی مسافر نیسي او بیا ترې د پیسو ډېر غټ ډیمانډ کوي. هغوی وایي دا ډیمانډ پوره کړي نو بیا هم دا مسافر وژني. بس په دې سره دې دواړو ته پته ولګي چې دلته ډېره زیاته خطره ده. دې سره دې دواړه بهر روزي او په مخه کې یې ورته یو ګاډی میلاو شي کوم چې د ډاکوان نه پاتې شوی وي. دلته کې دې دواړه دې ګاډي ته وخیږي او روان شي د مسافرو خواته. بل طرف ته ټول مسافر د بریډ په انتظار وي چې بریډ به زمونږ دپاره څه مدد راغوښتې وي او که نه. په دې سره دلته د ګاډو اوازونه راشي کوم سره چې مسافر ډېر زیات خوشحاله شي او دا وایي چې بریډ زمونږ دپاره مدد راغوښته. لیکن دا ته دې آیلینډ ډاکوان وي کوم چې د راتلو سره ډایرکټ فایرینګ شروع کړي. دې سره مسافر ډېر زیات ویریږي او دا فایرینګ بریډ او ټانې هم واوري. په دې سره دوی د ګاډي سپیډ نور هم سیوا کړي او کوشش کوي چې جهاز ته ژر ورسي. بل طرف ته ډاکوانو د مشر د ایر هوسټ والا نه د مسافرو لیست وغواړي نو دی ولا د یاري د وجې نه دا لیست ورکړي. په دې وخت کې بریډ او ټانې هم دغه ځای ته راورسي او دا دواړه په پټه طریقې سره دغه کسانو ته ګوري. بیا یوه ښځه د تښتېدو کوشش کوي نو دوی پرې فایرینګ وکړي او په دغه ځای کې ختمه کړي د کم د وجې نه چې بریډ له ډېره زیاته غوسه ورشي او دې کوشش کوي چې دغه کسانو پسې روزي خو ټانې ونیسي او ورته وایي چې لږ ساعت دپاره صبر وکړه. بل طرف ته د ګروپ د لیډر دا ټول مسافر بس ته وخیژوي او خپل دوه کسان دلته کې پرېږدي او ورته وایي چې په جهاز کې کم قیمتي سامان دی نو هغه ټول راواخلئ. کله چې د ډاکوان ټول مسافر ته دغه ځای نه بوځي نو بریډ په ټانې باندې ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې تا زما مخه ونیسله. هغې ډاکوانو زما ټول مسافر ځان سره بوتلل خو دلته کې ورته ټانې وایي چې د هغې تعداد ډېر زیات سیوا تا هغې سره یوازې مقابله نشو کولی او دې سره دوی دواړه د جهاز طرف ته راشي او دوی دلته هغه ډاکوان هم ونیسي او هغه ډاکوانو ته د ټوپک په زور وایي چې ستاسو مشر زمونږ مسافر چېرته بوتلل نو دوی ورته وایي چې په دې آیلینډ کې زمونږ یو اډه ده هلته یې بوتلل. بل طرف ته د بریډ هغه لور هغه پاڼه آفس ته یوس رقم کې چې د مسافرو او د بریډ ټول ډیټیل لیکل شوي وي. د ریسکیو کسان د سټلایټ په ترو باندې د جهاز لوکیشن معلوم کړي نو دوی ته دا پته ولګي چې جهاز یو سرکاري آیلینډ کې دی چېرته چې ډېر زیات خطرناک ډاکوان اوسېږي. د دې وجې نه د ریسکیو افسر د آرمي کپټن ته کال وکړي
هغه ته وایي چې یو ټیم د هغه کسانو د مدد لپاره ولیږي. آرمي کیپټن د خبر اومني او یو ټیم د هغه کسانو لپاره تیار کړي او ځان سره ډېرې پیسې هم راوالي او آیلینډ ته د تلو لپاره تیار شي. بل طرف ته مونږ بریډ وینو، دته دا پته ولګي چې د جهاز دویم پایلټ د جهاز سیستم ریپیر کړی دی. دلته کې بریډ بیا په خپلو کپړو د آرمي ټیم لپاره یو میسج ولیکي او بیا د ټاني سره دغه ځای نه روان شي. ځنګل په لاره دی د هغه ډاکوانو اډې ته ورسي. دی په ډېره خاموشۍ سره د ګاډي نه کوز شي او هغه ځای ته ننوځي په کوم ځای کې چې دغه ډاکوان د مسافر نه ویډیوګانې کوي د دې لپاره چې د دې خاندان ته ولي او په دې بدله کې ډېرې زیاتې پیسې حاصل کړي. بل طرف ته د آرمي ټیم هم د جهاز طرف ته ورسي. کله چې دوی ته دلته څوک میلاو نشي نو د آرمي کیپټن جهاز ته دننه لاړ شي. دلته کې دته دوه کسانو لاشونه میلاو شي کومه چې بریډ حاتمه کړې وي. دا هغه کسان وي کوم چې د ډاکوانو مشر د جهاز نه د سامان راټولولو لپاره پرېښودي وي. دلته کې دې ته یو میسج هم میلاو شي په کوم کې چې بریډ د ډاکوانو د اډې لوکیشن لیکلی وي. بل طرف ته مونږ ټاني او بریډ وینو کوم چې هغه ځای ته ورسي په کوم ځای کې چې ډاکوانو دا مسافر قید کړی وي. دوی مسافر آزادول غواړي خو چابي ورسره نه وي. نو دلته دی یو څو ګارډز مړه کړي او د هغې نه چابیانې راواخلي دا مسافر آزاد کړي او دا ټول مسافر یو بس ته وخیږي. دلته کې بریډ ټاني ته وایي چې د وتلو سلار نشته، په ټولو لارو کې هغه ډاکوان ولاړ دي. نو ته داسې چلو که چې ځان سره دا ټول مسافر که په دې بس کې لاړ شي. زه به خپله د ډاکوانو د مشر سره خبرې شروع کړم، ته د دهان به زما طرف ته شي او تاسو به د دې ځای نه وځئ. نو ټاني ورته وایي چې داسې مه کوه، دی ډېر زیات خطرناک دي، تا به ژوندی پرې نه دي. خو بریډ ورته وایي چې بله موږ سره هیڅ لار نشته. په دې اورېدو سره ټاني د بریډ خبره ومني. په دې سره بریډ د هغې ډاکوانو خواله لاړ شي او هغوی ته وایي چې ما پولیسو له خبر ورکړی دی، نږدې ده چې پولیس په زر راورسي او د دې وجې نه تاسو ټول مسافر آزاد کړئ او پرېږدئ چې د دې ځای نه لاړ شي. خو د هغه ډاکوانو مشر دا بریډ ډېر زیات ووښي او ورته وایي چې زما ما هېڅوک هم نشي نیسلی. دوی د بریډ وژلو والوي خو اچانک د آرمي ټیم راورسي او په ډاکوانو فایرنګ شروع کړي. دې سره ډېر زیات ډاکوان مړه شي او په دې کې د ډاکوانو د مشر ورور هم مړ شي. کوم سره چې د ډاکوانو د مشر ډېر زیات غوسه شي او قسم وخوري زه به دې ژوندي پرې نه دم. بل طرف ته د آرمي دا کیپټن مسافرو ته وایي چې موږ صرف 15 کسان راغلي یو، تاسو به د ریسکیو ټیم انتظار کوئ، هغې به له وروستو رارسي. نو بریډ ورته وایي چې موږ انتظار نشو کولی ځکه چې دا ځای ډېر زیات خطرناک دی، کیدای شي هغه ډاکوان بیا راشي او د مسافر ته څه نقصان ورسوي. او دې سره بریډ ټول مسافر په جهاز کې کین او جهاز روان کړي. خو په دې وخت کې بیا هغه ډاکوان راورسي او سمدستي په دوی باندې ډزې شروع کړي. کله چې دی په یو بل ډزې کوي په دې وخت کې ټاني سره ګولۍ ختمې شي. هغه د ګولو په تلاش کې په دې کې ورته د پیسو یو بیگ هم میلاو شي. دی هغه پرېږدي د آرمي د بیگ نه ګولۍ راواخلي او دې سره بیا جنگ شروع کړي. بل طرف ته بریډ جهاز سټارټ کړی وي او د آرمي کسان هم جهاز ته وخیږي. خو په دې وخت ټاني جهاز ته ونښي او د پیسو هغه بیگ راواخلي او ځنګل طرف ته وتښتي ځکه دته پته وي چې جهاز ته خیجم نو مرکز سزا لره راکوي. بل طرف ته ډاکوانو د مشر ټول کسان مړه شي. په دې وجه دی یو راکټ راواخلي او غواړي چې جهاز په یو ډز سره ختم کړي. نو په دې وخت دی ټاني وویني او ټاني دا کس شوټ کړي او دا مسافر بچ شي. په دې کتو سره بریډ د ټاني نه ډېر زیات خوشحاله شي او بریډ په پوره طاقت سره جهاز په هوا کړي. چې ټاني دا وویني نو ټاني هم ډېر زیات خوشحاله شي او د پیسو نه ډک بیگ ورته هم میلاو شي. بریډ جهاز د آیلینډ نه لرې بوزي او د ایرپورټ کسانو ته خپل خبر ورکړي. خو په دې وخت کې بیا د جهاز انجن اور واخلي او جهاز تباه کېدو والوي. د دې وجې نه دوی بیا د ایمرجنسي وارننګ آن کړي او په کلاره د جهاز لینډ کولو کوشش شروع کړي او اخر دې په دې کې کامیاب شي چې جهاز لینډ کړي په کوم سر چې ټول خلک بچ شي. او بریډ د جهاز په پوڼو کې کیني او د سکون ساه واخلي او خپل لور سره په کال باندې خبرې شروع کړي. په دې ځای کې کہانی ختم شي. کو تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه، ضروري سبسکرایب کړئ.